علیکم بابا جان خیلی کلاری ده. تاسو څنګه یې جبر خیل صاحب؟ صحت مو ښه ده انشاءالله؟ کورنۍ ښه دي؟ دوستان ټول ښه دي؟ شکر د خدای په فضل د تاسو خپله ښه ما خوراک څنګه کوي اوس ستاسو راځېږم او ډېر چې فخر دی ده او احتیاط کوئ که نه د افغانستان په هغه باندې زه تا باندې په هغه باندې ډېر ګران زه د نور غږېدی یم نسم تاسو سره په دې باندې نه خواهش کوم تاسې ما ټولې هلې ځلې پوهېږئ چې تاسې دپاره دي خیر اوسې زه خپل جبار خیل ګرانه یم هغه خو غریب په حق رسېدلی ده او تاسو پېژندل هغه تاسو پېژندلی مطلق معلومدار تاسې اما تن و وجود یې ټول په خیر اوسئ ما غوښتل چې د اواز دې واورم مننه وکړم او درته اطمینان درکړم چې تر آخري سلګۍ بارې زه به تاسې دپاره کار کوم بس ما خو دا وینې چې سره په ژوندی کتنه یې داسې منځ هم ژوندی نه خدای دې نه کوي خدای دې نه کوي تاسې ته دې عمر درکړي ځکه چې تاسو وظیفه ډېره ستره ده زه به انشاءالله تعالی تاسو ته زه یو پل یم چې تاسې به انشاءالله ورباندې تېرېږئ او دا وطن به آبادوو زه خپله د شمهور صاحب بابا جانه زه خپله یو رحمت یم او یو مزدور کار یم او د وطن سره مینه لرم وطن سره ستا غوندې لیونۍ مینه لرم او شپه ما باندې ډېر ګران دي او تاسې ما باندې خدای مو ساته په خیر اوسئ ما سلامونه به ټولو ته وایي په خیر سلام علیکم سلام علیکم سلام بیبی سلام علیکم چطوری؟ خوبه؟ شما چطور هستید؟ تشکر سلامت باشید شما خوب هستید؟ تشکر من میخواستم با پیغامتان مستقیم بشنوم درباره از ما نشته کرده بودم که جهانا توهین میکردن به شما من بیبی حوصله 100 ساله دارم از خاطر که نسل شما باید صاحب مالک از این مملکت شود بله و طرفداری پشتیبانی شما را کار دارم که این تغییر نسلی در مملکت پیاده شود و ما بتانیم اصلاحات را بیاریم که موجب حل بحران‌های 40 ساله ما شود بله دقیقاً بله من میخواستم تشکر کنم از پیشتان خواهش میکنم این فرض ما جوان هستم ما میخواستم درباره از میگم چرا انجام امی فامیلا اجازه نمیدن مثلا من خودم از دختر هستم که مکتب خلاص کردیم صرف 12 اما اجازه ندارم که برم پتون یعنی میگه شرایط خوب نیست اجازه نداری که بری بخوانی پتون چرا نظام جوان ما نظام فامیلا نمیمانند دختر خدا که برن با طرف پتون ادامه تحصیل بدن این مطلق این همی چیز است که من میخوایم زمینه را فراهم کنم یادتان است که من ریاست پوهنتون از همین خاطر قبول کردم ریاست پوهنتون کابل که کل دخترها در یک فضای مسئول باشن و میخوایم همراه خانواده صحبت کنیم که فضای پوهنتون ها برای دخترها آماده باشن بله زنده باشی ببین بسیار خوش شدم که آوازت شنیدم تشکر بخیر باش سلام علیکم صحتتان خوب است بخیر هستین جان محمد جان خدا من میخواستم تشکر کنم از پیغامتان نیم معلوم داره از خاطر که ما شما یک وظیفه مشترک داریم که عدالت در این خاک بیاید و تا روزی که عدالت نباشه زور در دین مبین اسلام مانا نداره زورمندا زور از خاطر عزیزه که زور ملت باشه که ملت آباد کنه نه ای که زور در اختیار چند نفر قرار بگیره بخیر باشه سلام مرا قبول کنین سلام مرا به تمام برادر و خواهران برسانید هموطنان زنده باشید روزتان خوش سلام علیکم